دوهم د عام امت مسلمه په منځ کې د وعدې خلاف ورزي شروع ده. نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم فرمایي من کان یؤمن بالله والیوم الاخر، کم چې د الله او د الله پر رسول او د آخرت پر ورځ ایمان لري هغه د وعدې خلاف ورزي نه کوي، هغه د خپل وعدې ټیک دي. معلومه دا خبره سره که څوک د وعدې خلاف ورزي کوي هغه پر خپل رب او خپل نبی باندې کامل ایمان نه لري، دا درواغجن دي په خپل دعوه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عهد له. هغه سړی ایمان نه لري، هغه سړی ایمان نه لري چې د هغه سره د امانت حفاظت نه کوي، د امانت نسی محفوظه کولی، دا سړی کامل مؤمن نسی کولی. ولا دین لمن لا عهد له، کم سړی چې پر خپل وعده نه خیږي دا بې دینه دی، دین نه لري. دا موږ معاشرې ته راسو څومره ځوانان څومره تجاران هغه د دغه حدیث د مصداق لاندې چې هغه به نه کامل مؤمنان وي نه به کامل دین لري. دا کسان الله رسول صلی الله علیه وسلم په خپل نبوي زندگی کې موږ ته دا درس کړی دی چې د وعدې وفا، وعده چې دې وکړه بیا به وفا کوي. دا به د ځان بیداري نه بولې، دا به د ځان دپاره یو غاټ جرأت نه بولې چې تا مسلمان سره وعده وکړل او بیا د هغه سره چم وکړي، هغه وعدې خلاف ورزي دې وکړي. ټلیفون وکړي چیرې او وعده خو دې پرېږده ولا زه په ښار کې یم، کله چې هغه دوم ورځ په دغه ګړي په دا سره روان مخ په مخ سره ورسه لاندې وګوري شرمېدلي لاندې تا اوس څه ویل؟ هم یې درواغ وویل او نبي علیه الصلوة والسلام وایي دا منافق دی. هم یې د وعدې مخالفت وکړي، دغه ورځ یې ټاکلې وه په خپل وعده باندې هم نه وکړه. دا ډېر داسې کسان سته. تاسو خو درمان ښه یاست الحمدلله، تاسو ټوله ورځ دا تجاران سره ناسته پاسته کوئ، خپل ملګري مې دي متعلقین مې دي، ته د دې زندګي ته وګورئ څنګه ژوند. یو پرورې ټلیفون ورته راوړي چیرې په پلانکي ځای کې، ته ورته وایې چې ته کوم ځای ور یاد کړي، ته په هغه ځای کې یې که نه؟ درواغ وایي. یا کله چې یو پرورې ورته راشي پیسې د ده سره به دخل ډک پروت وي، دی د قرآن و قسم وي که نن څه برابر شوي دي سبا به یې در برابر کړي. په دغه وخت کې یو میاشت وځنډی. دا کسان تجارتونه دوی خراب کړي، دا کاروبارونه نن دوی خراب کړي او دا په کاروبار باندې نه پوهېږي. د عمر رضی الله عنه په بازار کې ګرځي دی، هر یو به د لاسې وایي تا ته د کاروبار اصول معلوم دي، تا ته د کاروبار ضوابط معلوم دي، که تجارت خرابوي که به چاته نه و معلوم هغه به د لاس ونیوي د بازار به وویست. که اوس عمري دور وایي او په دغه بازار کې راول شوی وي، زما دې په خدای قسم وي که په ټول بازار کې 10 کسان صفا ایستل شوی ټول به د بازار ایستل وي چې زه تجارت خرابوم.